او دوام شای چې هغه د قیامت پر ورځ باندې د ګناهګور انسان خلاف گواهی ورکوي. د انسان اعضاء دي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د انسان په خوله باندې مهر ولګوي. دغه مهر بنیادی وجه دا ده ځکه چې په هغه وخت کې بیا سړی انکار کو، لکه مشرکین ها انکار کو والله ربنا ما كنا مشرکین. ای دې ربا موږ خو انکار شرک کله نه دی کړی، موږ خو شرک نه کړ، انکار وکړو. داسې هم هر انسان په خوله باندې انکاري جوړیږي. دغه وجه نه الله تعالی د انسان په خوله باندې مهر ولګوي چې د خولې نه خبره راونوځي. بیا څه وشي وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په یو وخت کې الله تعالی د انسان اعضاء ته د خبرې کړل صلاحیت ورکو. په دا کې د خبرې صلاحیت پیدا کو د انسان لوسو گواهی ورکوي د سړي خلاف، یا الله د سړي په دا ګناه کې زه استعمال کړای، یا الله د سړي په دا ګناه کې زه استعمال کړای. پښو گواهی ورکوي چې یا الله دا انسان چې کیما ګناه کړی دو دا ګناه ته په مو باندې راغی، یا الله په دا ګناه کې زه استعمال کړای ما. داسې و هر شی د انسان خلاف گواهی ورکوي. دغه حد پورا چې په ټول نه اول انسان په اعضاء کې چې د قیامت پر ورځ گواهی ورکوي د انسان خلاف او د انسان ورین. بیا سړی وایي چې مو خو د تو د خوښۍ د پوره د ټول د ګناه چاره کړل، تو د پوره مې کړل، ته بیا د مو خلاف گواهی ورکوي. په یو وخت کې بیا د حق نه بغیر بل خبره څوک نشي کړای. ورته یې و چې هغه ذات چې کیم تو ته د خبره کړل صلاحیت تر کړای و، تو دا چاره کړل، هغه ذات میشته یې چې تنن خبره کا حق خبره کا. بیا په یو وخت کې لوس ها د انسان خلاف گواهی ورکوي، شو ها د سړي خلاف گواهی ورکوي. هر شی د انسان ټول اعضاء چې کیم دي د سړي خلاف گواهی ورکوي چې یا الله د سړي په دا ګناه کې زه استعمال کړای.